پی یو زبردست گزار کې زیات پاکستانی عسکر غزولي. د پاکستان تر ولکې لاندې پښتونخوا کې یو ځل بیا TTP جنګیالیو له لوري د پاکستان ځواکونو پوسته په نښه شوې چې ورته د هلاکت کندې کیندلې دي. پیښه بیا هم شمالي وزیرستان ډیورند کرښې ته نږدې غلام خان تحصیل د ګرڅدۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. پاکستانی امنیتي سرچینې وایي چې پرېکړې د ډیورند کرښې غاړې په افغانستان څخه شوې ده او کله چې جګړه خلاصه شوې نو وسلوال بیرته افغانستان ته تللي. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی عسکر له ډاره سر هم نشي پورته کولی ځکه چې اوس دا سیمه خطرناکه شوې ده. پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه چې پاکستان پرې قرار خپله قبضه له لاسه ورکوي د عسکرو حالت هم ورځ تر بلې خرابېږي. هغوی دې حالت ته د ټینګې نه دي ځکه خو د راپورونو او موندنو په اساس یو شمېر عسکر پښتانه TTP ته تسلیمیږي. یو شمېر له خپلو دندو تېښته کوي او څوک چې پاتې کېږي وژل کېږي. خبریال ویپانې په خپل یو راپور کې ویلي چې لسګونه پښتانه پاکستانی ملیشیا د پوځ او پولیسو عسکر TTP ته تسلیمیږي.